نو تاسو دا سوچ وکړئ چې یاره یو ماشوم د لوبو ماشوم د غېږې ماشوم د مور او پلار یوه لور هغه چې کوم دی وخوړلی شي نو آیا هغه خاندان له هغه خلکو له به خوب ورشي؟ زه سوچ کوم چې زه ولې پیدا شوم شاعر، زه سوچ کوم چې زه ولې پیدا شوم شاعر، بېننګه پښتنو ته د سندرو اجت څه و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسیني مې ډېر هم خبر مې تاسو سره شیر کوم چونکې اکثر په ویډیوګانو کې موږ خلک منشن کوي، زما چینل منشن کوي، ما منشن کوي او په کمنټس کې چې څه وایي نو هغه د ویلو نه دي. خو یو خبره ځان سره یاد ساتئ که زمری دی که چیتا دی دا هر څونه دغه ځناور شي که نه لکه د ماتې ځناور شي خو تاسو ته دا خبره معلومه چې هغه هم خلک ساتي. نو د لګړ بګړ د ساتنې ویډیوګانې ځینې کسان ماته رالیږي نو ځان سره یاد ساتئ چې یو څیز به ضرري خو ځینې کسان به ساتي نو خو د هغې دپاره جواز نشه چې دا چیچل نه کوي یا خوراک نه کوي. باقي چې کوم ځینې کسان موږ ته وایي چې یاره تاسو ګرځئ نه او دا څنګه خلک دی او دا څنګه تاسو دا څیز اوسه پورې ګیر نه کوئ. یاد ساتئ چې کله ستاسو د ماشوم نه څوک څپېړه وباسي که نه یا ورته بله څه دغه وکړي مرګ خو غټه خبره ده. نو زه وایم چې تاسو له به خوب نه درځي نو تاسو دا سوچ وکړئ چې یاره یو ماشوم د لوبو ماشوم د غېږې ماشوم د مور او پلار یوه لور هغه چې کوم دی وخوړلی شي نو آیا هغه خاندان له هغه خلکو له به خوب ورشي؟ هغې له به بلکل خوب نه ورځي. او دا چغې خو موږ نه وایو چې یاره ګینه موږ ورځ او شپه ټوپکې راغېږي او په دې پسې ګرځو. نو موږ بلکل خپل کوشش کوو لګیا یو خو داسې چل دی چې زموږ دا کم ځناور چې دلته لیدلی شوی دی او دا صرف دغه کسانو لیدلی په چا چې حملاور شوی دی هغه صرف دغه کسانو لیدلی. نو زه تاسو ته دا خبره کومه چې دا ځناور دی دا د دې علاقې اوسېدونکی نه دی نه خو د دلته غار شته چې دی په غار کې د اوسېدو ځای دی د چې ګینې موږ ته معلوم دی. اوس دا ویډیو تاسو ګورئ په دې بیکګراونډ کې دا د بلوچستان دا چې کوم بلوچستان کې وزیرستان دا کومه ویډیو ما ته ملګري راولېږله نو دا چل دا دغه خلک دغه ځای سره اوسېږي او دوی ته معلوم ځای دی دوی د دغې نه شغل جوړوي او دغه نیولې کېږي په اسانه باندې. اوس موږ ته د دې ځای نه دی معلوم دلته کندې شته دی خو د دې مخصوص غار پکې نشته چې ګینې دا به دغه غار کې اوسېږي. اگر چې موږ هغې ته کم دامونه چې ورته وایي دام هم ورته ایښودی دی د دې نه علاوه نور کم څوک وایي غوښه ورته کېږي څوک څه دا هر څه دغه کوو. او بیا دغه کسانو ته زه وایم چې تاسو دغه ویډیوګانې مه شیر کوئ دا کوم چې تاسو شیر کوئ خلک ماشومان یا دا به یو په دې طریقه باندې بیا چې کوم دی د خپل ځان خیال ساتل پرېږدي او د ماشومانو خیال ساتل به دوی پرېږدي. خدای مکه یو ماشوم هم زموږ نه ضایع شو په دې بې احتیاطۍ باندې په دغه ته نه بې احتیاطۍ نو دا ټول علاقه به د هغې ذمهواری. نو موږ به دې ته ویښ اوسېږو او دې باندې زموږ د ملګرو څونه چې د جینټیک انجینرینګ ملګري دي زموږ سهیل صاحب دلي وغیره هغې هم لګیا دي خپل دغه کوي لکه کوشش کوي چې دا څیز راونیسي. باقي انشاءالله چې کله دی ونیولی شه موږ کوشش کوو چې دی ګیر کو په هره طریقه باندې نو د دې چې کوم کراس میچنګ دی نو دغه ځناور به موږ د دې اندازه اخلو چې یاره دا د کمې علاقې د ځناور سره د دې تشبیه ده یا کم جینس دي نو موږ ته به د هغې د ملک او د هغې د علاقې پته ولي که دا فرض که کراس میچنګ او که فرض که دغه بل ځناورو د چوپکیب راورته وایي څه شی چې هغه بلډ سکر دی که دغه ځناورو ځکه چې کومو کسانو لیدلی دی نو هغې د کم لګړ بګړ دی او یا سپی د دې ترمنځ د دې تشبیه ورکوي نو د دغه ترمنځ ځناور خو دغه چوپکیب راکېدلی شي. نو موږ کوشش کوو انشاءالله او که چوپکیب راور بیا به د هغې ګیرول ډېر زیات ګران شي. زما را روانه ویډیو به انشاءالله په هغې باندې زموږ دغه پې روان دی. اصل کې بل اوس په ویډیو کې چې کوم هغه ځناور موږ سره د شپې هغه معمولي غوندې راغلی دی نو نن چې موږ څونه تحقیق وکړو هغه په د نیټ نه او د دې نه علاوه د ملګرو نه کوم کسان چې چا چې لیدلی دی نو د هغې نه نو هغې تقریبا 80% دغه شیز علامات موږ له راکړل. باقي کمنټ دی تاسو پکې چې کوم دی مختلف څوک پکې کنزل کوي او څوک پکې غلط کمنټس کوي څوک نو هغې ستاسو خپل اختیار دی تاسو خپل اصلیت بالکل ښکاره کولی شئ دا ستاسو حق دی. باقي الحمدلله کوم چې د قام او د انسانیت خیرخوا دي نو هغې زموږ دا ویډیوګانې په دې نیت شیر کوي چې چاته د خیر ورسي چاته د خیر ورشي چا زندگی بچ شي. لکه خلک غریبانان دي وختي ما ته د دغه یو کس رنګ کړی و د بره د کاغان
او چې وای زمنګ نه دا تاسو چې کم زناور یادوي نو دا کو پرس که دا زناور نو په نیمه ګنټه کې زما 12 بجې چې کم دی هغه وخلې وي نو د غریب سړی نه یو چيلې یا یو سپه خراب شون تاسو په خپل باندې سوچ وکئ د خفګان خبرې دي کنه خو بیا هم الله دې رحم وکي او چاله دغه اوس ماته نور یو بل وایس چې هغه په ګروپونو کې ډیر زیات ګرځي را ګرځي یو د خبرې له یو بل رنگ ورکي نو هغه هم زه تاسو سره ان شاء الله ډیر زر شیر کوم باقي تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې به ځان ساتي لا د نیولو یا د مړ کېدو د دې ذکر لا نه دی راغلی اگر چې د 2 ورځو کې دی فلحال څه حمله نه ده کړې او نه چې کوم دی ښکاره شوی دی خو بیا هم علاقه د ځان ساتي پوه شئ دا د دې علاقې نه بل خوا هم وتلی شي که نه دا صوابۍ ته تللی شي دا مردان ته تللی شي دا چارسدي ته اورېدلی شي دا هر طرف ته دا ګرځنده زراور دی نو کاینډلی تاسو ګپ ما اخلئ او کم کسان غپ غنه بس ټیک ته د خپل خبره غپ وګړي خو زما خپل ځاني صرف او صرف دا دغه دی دا خیال دی او زما خپل ځاني صرف په دې سوچ لګیاو چې انسانیت د خیر ورسي او یو انسان د دین علاوه زما ویډیوګانو تاسو په دې پیج کې لاړ شئ چیک کړئ کومه ویډیو پکې داسې ده چې هغه د انسانیت د خیر نه ده او کومه ویډیو پکې داسې ده چې هغه د انسانیت خلاف ده خپل ځان خپل کوشش کو او خپل سوچ به کې چې باقي چې کوم موږ ته ځینې کسان نور صدقه کوي خو الحمدلله خپل کوشش کو او بس خپل دغه ملګرتیا تاسو نه غواړو چې تاسو دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ به د دې چیز به ان شاء الله عمل کو ورش په هر قسم ټرایګانې به کو تاسو د رائے راکولو تاسو د هر څه ډیره زیاته مننه ځکه چې یو سړی خپل وخت خراب کتاب پسې کال وکړي تا ته دغه وکړي طریقه ته وښي د هغې موږ احترام کوو او کوم آیډیاز چې ستاسو ذهن کې راځي نو موږ دغه ټول آیډیا لګوي ټرای کوو اوس بابلو زموږ ډرون راوړو نو بره ته شین صادر ښکارېده نو هغې کې هم پته نه لګېدله که فرض که غورځېدلي ګني نو په غورځېدلو ګنو کې خو بره نه شین صادر ښکاري په هغې کې لاندې پروت دی موږ ته څه پته لګي نو ان شاء الله اوس ورته علاقه ایخه ناستې ده چې کله هم دی حمله ور کېږي بس هغلته ورته ان شاء الله خلک تیاري نو بس دغه خبرې دي او دغه اپډیټ دي ان شاء الله الله دې رحم وکړي چې کله ګیر شو نو بیا به تاسو ته پوره ویډیو ښایو او دا دویم چې کوم د دې ځناور باره کې کوم معلومات را روان دي کومو کسانو لیدلی دی نو په هغې به انشاءالله نیکسټ ویډیو کوم دا شیر کوئ ملګرو ته چې خلک بې غوره کېږي نه